Assalamu alaikum, dear listener, students, and fans. Today we are going to discuss 10 advanced words. These words are very crucial, so you have to learn it and write it in your notebook. Then practice in it, okay? So assalamu alaikum ګرانو زده کوونکو دا د انګلیسي خپرونه یو ځل بیا پیل شوله. له تاسو هیله کوم چې زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel. خامخا زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ. نو راځو نن ورځ ایډوانس ورډز تشریح کوو چې دی دا زیات کروشلی مهم دي امپورټنټ دي. تاسې باید خامخا د ځان سره زده کوئ، په نوټبوک کې ولیکئ او بیا د ځان سره تکرار کړئ. سو راځو کمنټ 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 COMMENT کمنټ. سپارل سپارښتنه کول، صحیح ده؟ سپارل یا سپارښتنه کول. کمنټ سپارل یا سپارښتنه کول. The next word is comment. Comment means څرګندول، show reactions، خپل عکس العمل ښودل، صحیح ده؟ یا تشریح کول. comment تشریح کول. COMMENT comment یعنی خپل reactions express کول، څرګندول. commissions دلته یو ام می شوی سوري. commission means اختیار ورکول یا سند ورکول. COMMISSION commissions. که چېرته اسم شي دلته ورب دی، صحیح ده؟ دلته اصلا use as a verb، د ورب په حیث دلته استعمال شوی ده. نو که چېرته noun شي employment task job دا معنا ورکوي. او راځو فورث وان ته کمیټ یو عمل اجرا کول. کمیټ یعنی یو عمل اجرا کول. کمیټ یا یو کار کول، حواله ورکول. کمپاکت means مختصر کول. کمپیکٹ هم بعض مواضع کې پرانونس کیږي، خو دلته کمپیکٹ هم تلفظ کولی شئ، کمپیکٹ هم تلفظ کولی شئ. مختصر کول یعنی لنډول، صحیح ده؟ COMPACT صحیح شوه؟ مختصر کول. کمپینین COMPANION کمپینین ملګری کېدل، صحیح ده؟ کمپینین ملګری یا ملګری کېدل، صحیح شوله؟ او the eighth one is company ملګرتیا کول یا یو ځای کېدل. COMPANY کمپنی یو ځای کېدل، صحیح ده؟ یو ځای کېدل. compare means مقایسه کول، صحیح ده؟ کله چې تاسو یو شی د یو بل شي سره مقایسه کوئ، تاسې کولی شئ چې compare words استعمال کړئ. compare means مقایسه کول. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. تاسو څخه هیله کوم چې تاسې دا د ځان سره بار بار تمرین کړئ او دا د ځان سره ولیکئ او زموږ یوټیوب چینل خامخا ورکې ګډون وکړئ. وسلام. چې هر چېرته یاستئ د الله په امان راتلونکي خپرونې ته په تمه شئ.